أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. مخکې کې تذکره تېره شوه. الله پاک وایي چې موږ تورات نازل کړی و چې په هغې کې هدایت و، رڼا وه پکې. د دغې تورات موافق چې دی وروسته چې کوم انبیا راغلي وو د هغې موافق حکم به یې کوو. الله والا به هم د دې موافق حکم کوو، علماو به هم د دې موافق حکم کوو کوم چې په تورات کې دغې یهودیانو ته. د هغې وجه بیان شوه چې ګوره دې نګرانان دې محافظ مقرر کړی شوي د دې توراتو. بیا د یهودیانو کم قباحت و کم چې د هغو عادت چې د الله پاک احکاماتو کې چې دی رد و بدل کول، د هغې متعلق هم چې دی الله پاک هغه خبره واضح کړه چې د هغې وجې چې دا وي چې د دې خلکو نه دغه کېدل چې خلک به زموږ نه په شا شي، خلک به زموږ دښمنان شي. الله پاک ورته صراحتونه فرمایل چې تاسو د خلکو نه مه یېرېږئ، زما نه ویېرېږئ. او بله وجه چې د الله پاک په دغې احکاماتو په بدلولو به دي د عوامو نه پیسې اخیستې. الله پاک ورته وفرمایل چې زما په آیاتونو باندې چې دی دا پیسې او دا دنیا لږه ده، دا زما په آیاتونو په بدله کې مالئ. او په آخره کې بیا الله پاک چې دی وعید واورو چې څوک چې د الله پاک په نازل کرده قانون په حکم باندې فیصله نه کوي نو دغه خلک چې دی هغه کافران دي. دې آیت مبارکه کې هم الله پاک چې دی د قصاص بعض احکامات بیانوي، لیکن په داسې طرز سره چې الله پاک فرمایي وکتبنا علیهم فیها چې موږ فرض کړي په دوی باندې، یعنې په دې یهودیانو باندې، فیها په څه کې؟ په تورات کې. یعنې په داسې انداز چې په تورات کې هم دا احکامات چې دی د قصاص متعلق چې دا کوم احکامات دي دا په تورات کې هم موجود دي. الله پاک فرمایي وکتبنا علیهم فیها او موږ فرض کړي علیهم په دوی باندې فیها په دغې کې، یعنې په دغې تورات کې په دغې کتاب کې هم دا احکامات و، دا موږ فرض کړي وو چې ان النفس بالنفس چې نفس دا په بدله د نفس کې چې دی هغه یعنې وژلی کېږي، والعین بالعین سترګه په بدله د سترګه کې، والانف بالانف پوزه په بدله د پوزه کې، والاذن بالاذن او غوږ په بدله د غوږ کې، والسن بالسن او غاښ په بدله د غاښ کې، والجروح قصاص او زخمونو بدله چې دا برابرۍ سره ده. یعنې بعض خاص زخمونه دي چې په هغې کې برابري ممکن وي، په هغې کې چې دی بدله به اخیستلی کېږي. وګوره مخکې دا تذکره تېره شوه چې دغه یهود چې کوم وو، کومه مقدمه چې نبي علیه السلام مخې ته راوړی شوې وه، پیش کړی شوې وه چې د بنو نذیر او د بنو قریظه هغه وه. نو بنو نذیر والا چې دی هغو زیاتی کوو، ظلم زیاتی کوو، برابري نه کوله. د بنو قریظه والا باندې به یې ظلم کوو، مجبوره کړي وو. او هغه دا و چې ګوره چې بنو قریظه والا د بنو نذیر څوک چې دی هغه به مړ کړو. نو قانون دا و چې بنو نذیر والا به هم کس مړ کړي د بنو قریظې والا، او ورسره به دیت پتې علي او دیت پتې هم ډبل علي. او که خبره به الټه وه، یعنې بنو نذیر والا ولګېدل، د بنو قریظه والا څوک کس چې دی هغه مړ کړو، نو بنو قریظه والا ته دا اختیار نه و چې هغو بدله والي د خپل مړي، یعنې په بدله کې هغو قصاصاً د بنو نذیر نه چې دی هغه قصاص نه شو اخیستی، او صرف د دیت اختیار و، او دیت هم نیم، یعنې د بنو نذیر چې به کوم دیت اخیستو د هغې د نیم دیت اختیار وته. نو دې هغه برابري چې دی نه کوله، یعنې دې په تورات په دغې حکم باندې هم عمل چې دی هغه نه کوو. الله پاک فرمایي وکتبنا علیهم فیها چې موږ فرض کړي په دې باندې فیها په دې کې په تورات کې چې ان النفس بالنفس چې جان په بدله د جان کې، نفس په بدله د نفس کې، یعنې که څوک راولګېدو او بل کس چې دی هغه ناحق چې دی هغه قتل کو، او څوک چې قتل کړی دی د هغو چې کوم مدعي یعنې ولي هغه مطالبه وکړه چې په بدله کې چې دی دا بل کس چې دی هغه قتل کړی شي، نو په بدله کې به چې دی دغه کس قتلولی کېږي. هغه د انسان د مسلمان مرګ چې دی هغه شریعت کې جایز نه دی. په دریو یعنې په درې ځایونو کې چې دی اجازت شته، جایز دی د مسلمان مرګ، یعنې مسلمان نه دی انسان په هغه وخت کې، خو بیا چې دی هغه بعضې صورتونو کې هغه انسان د مسلمانۍ نه وتی. یو دا چې انسان قتلولی کېږي به چې کله هغه بل کس قتل کو،
نو قصاصا به دې قتلولی کېږي. دا قتل اوس جایز دی. نور نه حق چې د انسان قتل جایز نه دی. نو په دغه یو صورت کې جایز دی. یو په دغه صورت کې جایز دی چې کله شادي شده سړی او زنانه چې دی ودونه یې کړي او زنا وکړي، نو په رجم کې به دې چې دی قتلولی کېږي. او دریم دا چې کله انسان خپل مذهب پرېږدي او مرتد شي، نو دغه مرتد چې دی قتل جایز دی. نور د دې نه علاوه چې دی د انسان قتل چې دی جایز نه دی. نو ان النفس بالنفس، که چا چېرته یو بل کس چې دی هغه ناحق چې دی هغه قتل کو او هغه صاحب حق و چې چا نه چې دی قتل شي هغه مطالبه وکړه چې بدله کې دی قتل کړی شي، نو بدله کې به دی قتلولی کېږي. والعین بالعین، او سترګه په بدله د سترګه کې، یعنې چا د بل کس سترګه چې دی هغه ړنده کړه، نو بدله کې به د سترګه چې دی هغه ړندولی کېږي. والانف بالانف، او پوزه په بدله د پوزه کې، چا د چا پوزه پرې کړه په بدله کې به چې دی د هغه پوزه چې دی پرې کولی کېږي. والاذن بالاذن، او غوږ په بدله د غوږ کې، یو کس د بل غوږ چې دی هغه کټ کو، نو قصاصا به د غوږ چې دی په بدله کې چې دی هغه کټ کولی کېږي. والسن بالسن، او غاښ په بدله د غاښ کې، یعنې یو کس د بل کس غاښ ویښ کو، نو په بدله کې به د ده چې دی هغه غاښ ویښ کلی کېږي. نو ګوره دا یهودیان چې وو، دې ته خبرې پته وه په تورات کې چې د دې چې دا مقدمه نبي علیه السلام راوړه، دا خو هسې یو بهانه وه. نور دې ته د تورات حکم معلوم و، په تورات چې د دې باره کې د تورات څه حکم دی، لیکن دې بس په قصدن عمدن چې دی په هغې عمل نه کو، او نبي علیه السلام چې دا مقدمه راوړه، نو دا هسې یو ظاهري بهانه غوندې جوړوله، نور د دې عمل ته چې دی اراده نه وه. والجروح قصاص، او زخمونه، یعنې د زخمونو بدله قصاص په برابرۍ سره ده. یعنې نور داسې زخمونه، خاص قسم زخمونه چې د هغې بدله به هم چې دی اخیستلی کېږي، خو هغه زخمونه چې په هغې کې برابري ممکن وي، یعنې یو کس د بل کس داسې زخم ورته ولګوي چې په بدله کې چې دی هغه شانتې زخم د بل کس ته لګولی کېږي، په زیادتۍ کمۍ سره نه. که داسې زخم و چې هغه یو کس بل کس ته ولګو، لیکن که اوس د هغې زخم بدلالي، یا به سیوا کې یا به کمې، نو چې برابري پکې نه کېږي، نو د هغې زخم چې دی بیا قصاص نه وي. یا د بعضې زخمونو چې دی هغه دیتونه دي، او په بعضو کې چې دی تاوانونه دي، ارش تاوانونه دي. نو والجروح قصاص، چې زخمونه چې دی د زخمونو بدله قصاص په برابرۍ سره، د دې نه هغه زخم مراد دی چې په هغې کې برابري چې دی هغه ممکن وي. لکه اوس یو کس د بل کس چې دی ګوته پرې کړه، نو په دې کې برابري ممکن ده، بل کس چې دی په بدله کې به د ګوته چې دی پرې کړی شي. لیکن که اوس یو کس د بل کس ګوته چې دی هغه وواله او هغې کار پرېښودو، ګوته خو شته خو ګوتې کار پرېښودو، نو داسې څه اله نشته چې د ده دا ګوته داسې وولی شي چې هغه کار پرېږدي. ځکه چې ته اوس ووایې، نو کېدای شي چې کار پرېږدي، هسې بل نور ګوتې ورسره زخمي کړي، نو د دې اوس برابري ممکن نه وي، نو په دې کې بیا چې دی هغه تاوان وي. والجروح قصاص، چې زخمونه چې دی د دې زخمونو بدله قصاص په برابرۍ سره ده. او په دې ټولو کې دغه صورت دی چې ګوره صاحب حق کله مطالبه وکړي چې د چا یعنې د چا لاس پرې کړو یا غوږ یې دې پرې کړو، او هغه مطالبه وکړه چې په بدله کې د بل کس چې دی هغه د ده لاس دې پرې کړی شي، د غوږ دې پرې کړی شي، نو بیا به چې دی قصاصا چې دی دغه پرې کولی شي. فمن تصدق به فهو کفارة له، الله پاک فرمایي مخکې ته فمن تصدق، پس چا چې معافي وکړه به د هغې، نو فهو کفارة له، دا کفاره ده د ده لپاره، یعنې د ده لپاره به د ده ګناهونه چې دی هغه کفاره وګرځي. اوس یو کس ته ښه اختیار شته، حق ورته شته، یعنې د هغه نه څوک قتل شوی دی یا غوږ لاس پوزه پرې کړی شوې ده، لیکن د هغې باوجود چې دی هغه بل کس چې دی هغه معاف کوي، یعنې د حق چې کوم فریق دی د هغه نورو لره معاف کوي. نو فمن تصدق به، چا چې معافي وکړه د هغې، فهو کفارة له، دا به کفاره شي د ده لپاره، یعنې دا به د ده د ګناهونو د ختمېدو سبب وګرځي، د ګناهونو د لرې کېدو سبب وګرځي، یعنې دا معاف کول چې دي دا موجب ثواب دي، په دې کې چې دی ثواب دی او د ګناهونو معاف کېدل دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ور الله پاک بیا دا وعید چې دی، بل وعید چې دی دلته اورئ، چې څوک د الله پاک په دې قانون په رالیږلي احکاماتو باندې چې الله پاک کوم قانون نازل کړی، کوم احکامات نازل کړي، د دې مخالف فیصله کوي، په دې باندې فیصله نه کوي، یعنې غیر حکم شرعي، چې حکم شرعي نه وي او هغې ته قصدن عمدن حکم شرعي وایي. یو حکم داسې دی چې د شریعت حکم نه دی، خو قصدن عمدن چې دی هغه ته حکم شرعي وایي، او په دې طور یې جاري کوي چې دا د شریعت حکم دی. نو دغه خلک چې دی مخکې آیات کې دا تېر شول چې دغه خلک کافران دی. الله پاک فرمایي فاولئک هم الظالمون، دغه خلک چې دی ظالمان دی. ومن لم يحكم بما انزل الله،
څوک چې فیصله نه کوي په هغه څه باندې چې الله پاک نازل کړی دي ان الله پاک په نازل کرده قانون باندې فیصله نه کوي فاولئک هم الظالمون الله پاک د خلک ظالمان دي ځکه چې دا خلک د الله پاک د احکاماتو منکر دي باغیان دي د الله پاک د احکاماتو نه چې بغاوت کوي ترجمه وكتبنا عليهم او مون فرض کړو په دوی باندې فيها په دغه کتاب کې ان النفس بالنفس چې بشک نفس په بدله د نفس کې والعين بالعين او سترګه په بدله د سترګه کې والانف بالانف او پوزه په بدله د پوزه کې والاذن بالاذن او غوږ په بدله د غوږ کې والسن بالسن او غاښ په بدله د غاښ کې والجروح قصاص او د زخمونو په بدله په برابرۍ سره فمن تصدق به وسوک چې مواب کړي هغې لره فهو کفارة له پس دا کفاره ده د هغه دپاره ومن لم يحكم او څوک چې فیصله نه کوي بما په هغې څه انزل الله چې الله پاک نازل کړي دي فاولئک پس دغه خلک دی هم الظالمون وی ظالمان دي